مال عزتمندو خزه د خاوند نه جدا کړله. خزه چې کوم د شپې ځان ته پښتو ډرامه، اردو ډرامه، انګریزي ډرامه چې په کومه ژبه پوهېږي هغه ډرامې ګوري، د خاوند نه جدا سملي. وایي دا د شپې خڼار کوي، سلنسر یې ډېر زیات ګډوېږي او ډېر اواز راځي او دا عزتمندو خاوند سره نه وده کېږي. بل خاوند د ښځې نه جدا کړو، عزتمندو دا موبایل دا کار وکړو. ځکه خاوند د شپې ډرامې ګوري، فلمونه ګوري، ښځه نیکمله ده د شپې تهجدو له راپاڅېږي، هغې باندې د موبایل اواز بد لګي، ته پې ګانې اورې او پردي نامحرمه هلکان جینکۍ پې ګوري، په ښځه باندې بد لګي. نو خاوند ښځې د خاوند د کټ نه جدا کړه او اوس لګې دي پوره پوره کمرې د یو بل نه جدا کېږي. نو دا خوارسټی چې کوم دی ټول عمر دلته په دې دوکان کې چې کوم دی دا تاویږي را تاویږي، دا خړ سري نیولې چې کور ته ځي خړ سري دوړې پې پرتي او د شپې چې کوم دی دغه پاکې خوږې بیبي نه چې کوم دی محرومه شو. نو عزتمندو ښځې د خاوند نه جدا کړه خاوند، او دغه رنګې بلې طریقې سره په دې طریقې سره جدا کړه چې عزتمندو د ښځې لګې دی بل چا سره تعلق، خپل خاوند ټایم نه ورکوي. انسان عزتمندو تعلقاتي دی، انسان مینه خوښوي، زناور مینه خوښوي. نو یو زناور چې کوم دی ډېر غوسه ته ورته د روټۍ یو ټوټه ونیسي هر ته لکۍ خوځوي، وایي دا ښه سړی دی، مینه دې ورکړه وچه روټۍ. نو دغه رنګې انسان مینه غواړي، بچي اولاد ښځه مینه غواړي، او ته زنګین کسې د مینه باندې نه پوهېږي، کنځلې ردې بدې کې او د خولې نه د نسوارو سرګټو بوی خیږي، نو بس ښځه ځان له چې کوم دی بل کس وګوري. صفا خبرې دي عزتمندو، دا د هر چا کور کې کېدی شي، داسې نه چې دا خبرې زه تاسو ته وایم، دا د هر چا په کور کې کېدی شي دا خبرې. چې چېرته موبایل دی نو د موبایل نقصان به راځي، چې ته بدن لري بیماري به درته لګېږي. نو دقه شان عزتمندو موبایل سره ښځې خاوند نه جدا کړه. د خاوند دی چې کوم دی ښځو سره تعلق دی د سړو په نومونو باندې سیف کړي دي. ځکه بعضې ښځې پوهېږي نه پوهېږي نو دو سره یې کړي جامداد، ګلداد، رحیمداد، بعضو کې ورته مفتي صاحب هم لیکلی و چې دې نمبر سره کار نه لري. نو هغه مفتي صاحب مطلب د هغه مفتو چې ورته جینۍ میلاو شوې ده، او کله سره مولانا لیکلی، کله سره لیکلي بوس. یو سړي ته یو ځل رنګ راغی هغې باندې لیکلي و غم، او یو ما ملګري هغه سره مې کتل یو ځل مې لیکلي بلا. دا څوک دی؟ وایي دا مې ښځه ده، ځکه د ټول نه غټ غم ښځه ده او د ټول نه غټه بلا ښځه ده. نو خپلې ښځې سره بلا لیکلي او پردۍ جینۍ سره چې کوم دی په ما ګران او په ما ګرانه او زړګې، داسې ورسره کوي زړګې نه لرګې، دا که د ښځو خبره شوه. نو زړګې نه غرګې، د غر والا خلک ورته غرګې وایي. نو دا عزتمندو موبایل دا نقصان وکړو.